آیا د امکان لري چې افغانستان راتلونکي ازادي ورځ باندې په بروز شریفه باندې د افغانستان بیرغ روښانه شي؟ غواړم نننۍ ویډیو کې هم دې په اړه وضاحت درکړم. اول به دې باندې پوه شو چې څنګه د یو هېواد ملي بیرغ په بروز شریفه باندې ورکوی کیږي. دې په اړه ما آنلاین پلټنه وکړه خو څه مې پیدا نه کړل. بیا نو تاسو خو هر چاته پته ده چې افغانستان ملي بیرغ کله په لومړي وار په بروز شریفه باندې ورکړی شو. هغه نوښت د چا و؟ زموږ مشر او پخوانی کونسل عبدالصمد افغان صاحب. نو هغې سره ما تماس ونیو چې تاسو په هغه وخت کې کله چې افغانستان بیرغ په بروز شریفه باندې ورکاوه نو څه اصول او څه قوانین وو. دا راته وویل چې اول خو موږ دا سوچ کوو چې ممکن بروز شریفه اداره دې باندې پیسې اخلي کوم چې د اعلاناتو اداره یې ده. خو کله چې دوی خبر شول چې دوی بیرغ ورکوي نو دوی راته وویل چې تاسو به اول د وزارت خارجه څخه امر اخلئ د اماراتو، هغې نه پس موږ ته بیا اپروول راځي، بیا موږ ملي بیرغ درته ورکوو. ول چې همغه وشول ما اماراتو مشرانو سره تماس ونیو، د بهرنیو چارو وزارت سره مې تماس ونیو. نو دوی بیا اجازه راکړه موږ وتوانېدو چې افغانستان ملي بیرغ په بروز شریفه باندې روښانه کړو. او بله خبره ده چې بروز شریفه باندې بیرغ ورکول وړیا دي، د دې کم فیس نشته. نو اوسني حالاتو ته په کاتو سره چې د ځینې ملګري دا غوښتنه کوي چې بروز خلیفه باندې د افغانستان ملي بیرغ ورکړی شي. د ځینې ټیک ټاکران چې دوی وایي چې تاسو دعاګانې کوئ، موږ به کوشش کوو چې بروز خلیفه باندې به افغانستان ملي بیرغ ورکړو. نو دا د ټیک ټاکرانو کار نه دی. دلته د دوه ملکونو ډیپلوماټیک اړیکې خورا ضروري دي چې یو بل سره یې څنګه دي او د هغې تر څنګ کم زموږ اوسنی حالات چې دی نو دې ته برابر نه دی چې متحده عربي امارات موږ ته اجازه راکړي چې بروز شریفه باندې افغانستان ملي بیرغ ورکړو. نو دا چې تاسو بې ځایه خلکو احساساتو سره لوبې کوئ، کوشش کوئ چې یو څه په اړه غږیږئ، هغې په اړه لږه پلټنه وکړئ. نه دا چې صرف کښېنئ وغږیږئ چې موږ به دا کوو موږ به هغه کوو. دا امارات دی، اماراتو کې هر څه اصول لري، خاص کر میډیا، خاص کر داسې شیان. دا کومه وړه خبره نه ده. بروز شریفه باندې یو بیرغ ورکول څه اسانه خبره نه ده. نو زه خپلو هېوادوالو ته وایم چې بروز شریفه باندې بیرغ ورکول خیر، اوس خو موږ حالت داسې نه دي. خو کله چې په اتفاق اتحاد شو داسې ورځې به نور هم راشي، نوره به هم راشي چې بروز شریفه باندې به هم بیرغ رپېږي، په نورو داسې ځایونو باندې به هم زموږ بیرغ رپېږي. خو هغې لپاره موږ ته څه ضرورت دی؟ یو سوچ، یو فکر او یووالی. مننه.